سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامو کې وئ. څنګه کولی شو جایزه اپلیکیشن کې تر 15,000 افغانیو د ګټلو چانس ترلاسه کړو بغیر له دې چې ریفرل وکړو، بغیر له دې چې د کې سخت کار وکړو. یعنې په ډېر اسانۍ سره 15,000 افغانیو پورې ایزي لوډ ګټلو چانس زیات کړو. ویډیو را سره تر پایه ګورئ. همداشان ویډیو کې به تاسو ته $10 لایف وډرا هم کوم له دغه اپلیکیشن څخه. نو راځو دوستانو جایزې اپلیکیشن ته. که دغه اپلیکیشن په اړه نه پوهیږئ چې دا څه ده، دا دوستانو یو اپلیکیشن ده چې یو افغاني ورور لخوا جوړ شوی، چې دغه کې تاسو کولی شئ په اسانه ټاسکونو، سروېګانو، گیم کولو، ویډیو کتلو او په ټلګرام ګروپ کې جوین کېدو، کتاب کتلو، موزیک اورېدلو غیره سره څنګه د پیسې وګټئ، هغه خپل بایننس یا پیپال ته ولېږئ یا همداشان موبایل ایزي لوډ وګټئ. په دې اړه مې مخکې ویډیو جوړه کړې وه چې څنګه دې کې کار کوی شئ، څنګه اکاونټ جوړولی شئ. که هغه ویډیو مو نه وي کتلې، لینک ډسکرپشن کې ږدم، هغه ویډیو ګورئ. لومړی د کې ځان ته اکاونټ جوړ کړئ او اکاونټ مو نمبر او ایمیل هم ویریفای کړئ. اوس راځو خپلې موضوع ته چې څنګه کولی شو په دغه اپلیکیشن کې په ډېره اسانۍ سره 15,000 افغانیو د ګټلو چانس ترلاسه کړو بغیر له دې چې ریفرل وکړو. ځینې ملګري موږ ته وایي چې دغه اپلیکیشن د وډرا لپاره لږ تر لږه 15 ریفرلو ته اړتیا لري. نو 15 ریفرل دوستانو دومره سخت کار نه ده، هر څوک یې کوی شي، اسانه ده. خو که چېرته تاسو 15 ریفرل هم نه صحیح کوئ، په دا ویډیو کې طریقه ښیم درته چې بغیر له ریفرله له دې څخه زیاتې پیسې وګټئ. هغه څنګه، هغه به تاسو دغه برخې ته راشئ دوستانو. دغه برخه کې ګورئ، ما تاسو ته ویل چې دی مختلفې کورکشیانې کوي، لکه د 15,000 افغانیو کریډټ، 2,000 افغانیو کریډټ، 15,000 افغانیو کریډټ، پسې لاندې د موبایل ګټل او $500 کیش ریوارډ. نو اوس خبره دا ده چې څنګه وشو کړی ریفرل هم ونه کړو، دغه جایزې وکړې، د ګټلو چانس زیات کړو. ګورئ دوستانو، دغه اپلیکیشن چې د نوی جوړ شوی او ډېر زیات یوزر نه لري او تاسو کولی شئ په اسانۍ د دې کورکشیانو کې ګټونکي راشئ. تاسو به د کورکشي کې څنګه ګډون کوئ؟ تاسو به راځئ، دې کې به ټیکټ اخلئ. مثال زه راځم د 2,000 والا ته، دې کې تقریبا 32% تکمیل شوی ده او 38% چې نور دا تکمیل شي، د دې بیا کورکشي کېږي او ګټونکي ته 2,000 افغانۍ جایزه ورکوي. اوس ګډون څنګه کولی شو؟ تاسو به راشئ، دلته به په ګیټ ټیکټ باندې کلیک واخلئ. تاسو دلته یو نمبر انتخاب کړئ. زه مثالا راځم په د نمبر کلیک کوم. نو ګورئ، یو ټیکټ دا وي چې په 30 کوینو، دا اتیا اخلي. زه وایم چې نه، زه دا نه اخلم، 30 کوین فعلا نه غواړم مصرف کړم، ځکه دلته وډرا ته مې ضرورت دي. دا بل چې دا بیا په 10 کوینو یو ټیکټ ده، راځم د دې ټیکټ اخلم. په دې مې کلیک کړ. نو دلته څنګه کومه بای ټیکټ وهمه. نو زما ټیکټ بای څو، زه په دې کورکشۍ کې څنګه د جوین سوم. اوس اسانه لار دا ده چې تاسو کم کوینونه دې کې ګټئ، نو هغه مه وډرا کوئ. تاسو راشئ ټول ټیکټو ته بدل کړئ. مثال تاسو که ډیلی چکن وکوئ، تاسو ته بیا هره ورځ څنګه د 100 کوین درکوي. کله چې 2 ورځې تاسو چکن تکمیل کړئ په دې شکل، نو بیا ډیلی تاسو ته 100 کوین درکوي چې تاسو بغیر له هېڅ کاله صرف چې چکن هم وکوئ، کوی شئ 30 کوین واخلئ او 2 ټیکټه پرې واخلئ. دلته بیا هم کوی شئ راشئ ټیکټ واخلئ. ولن په ټاسکو کې تاسو کوی شئ ویډیو ګورئ، ټاسک تکمیل کړئ. ما ډېر زیات ټاسکونه تکمیل کړل، ګورئ اکثرو کې مې خلاص کړي. نو په ټاسکو هم کوین درکوي، په ټولو راځئ ټیکټ اخلئ او کورکشۍ کې ځان ګډون کوئ. نو کله چې تاسو جایزه وګټئ، بیا تاسو ته مستقیم ستاسو موبایل نمبر ته ایزي لوډ کوئ او په دې برخه کې اړتیا نشته چې تاسو بیا 15 ریفرل ولرئ، 2 ولرئ، 3 ولرئ. دغه پروسه بغیر له ریفرله کوی شئ. نو دلته مخکې هم دی کې کورکشي سوي، تاسو چې څنګه ګورئ کمپلیټ شوي 1,500 افغانۍ او 1,000 افغانۍ کورکشي سوي دي او بیا 1,000 افغانۍ چې دا ګټونکو ته ورکړل شوي. نو دغه اسانه لاره و چې کوین مو کوی شئ د دې پر ځای چې وډرا کوئ، ټیکټ ته بدل کوئ او کورکشیانو کې ګډون وکوئ او پیسې وګټئ. نو دغه ډېره ښه لاره وه. حتمن د اپلیکیشن کې ګډون وکوئ، دغه جایزه به تر ډېر امکانه تاسو ته د ایزي لوډ جایزه راوځي. ښه، اوس راځو، زه غواړم دې څخه تاسو ته $10 وډرا پروف وکړم. د کار لپاره مور آپشن کلیک کوم، وډرا وهم. ګورئ، ما مخکې هم $15 او $1 وډرا کړې وه چې ثبوت مې په تېره ویډیو کې وړاندې کړی، اوس ما بایننس ته دا پیسې راغلي. اوس راځم $10 وډرا کوم، نیو وډراول باندې کلیک کوم. دلته راځم $10 انتخابوم او دلته راځم باینانس وهم. باینانس مې کنټینیو وهم. دلته وایي چې USDT بیپیشل ادرس دې ورکړه. زه ځم له باینانس ادرس راخلم. ملګرو، له باینانس مې ادرس واخیست، هغه دې برخه کې پیسټ کوم او دلته وډراول $10 په دې باندې کلیک اخلم او زما وډرا به څنګه ده سبمیټ شي. نو دغه د زما وډرا پینډینګ کې شوله دوستانو. دغه څو ساعته ټایم نیسي، کله زیات ټایم نیسي چې دا څنګه د زما باینانس اکاونټ ته راورسي. نو زه انتظار کوم چې دا راورسېده دوستانو او تاسو ته څنګه ده باقي ویډیو شو کوم. ښه نو دوستانو، څنګه چې ګورئ بعد له څو ساعتو زما وډرا څنګه ده راورسېدله زما بایننس ته. تاسو کتلی شئ $10 او اپلیکیشن کې هم که تاسو وګورئ زما وډرا څنګه ده تکمیل شوې به وي.
نو دغه ویډیو وایي له ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې. په دې طریقه د اپلیکیشن کې کار وکوئ او په کره کشیانو کې ګډون کوئ، تر موبایله او ایزیلوټه پورې جایزې ګټئ.